یو وخت خبره ده. په یو غریب کلی کې یو مزدور سړی اوسېده. نوم یې رحیم و. رحیم ډېر غریب و. نه یې خپله ځمکه لرله، نه دوکان، او نه هم زیاتې پیسې. د هغه ټول ژوند د یو زاړه او کمزوري خر سره تېرېده. د رحیم خر به هره ورځ د لرګیو، سبزیو او اوبو درانه بارونه انتقالول. سهار وختي به رحیم او خر بازار ته تلل او ماښام به ستړي ستومانه بیرته کور ته راتلل. کلیوال به اکثره په رحیم خندل. یو به ویل دا خر خو اوس ختم دی. بل به ویل رحیمه دا خر خرڅ کړه بل واخله. خو رحیم به غلی و. هغه به د خپل خر په سر لاس راکاږه ویل به یې دا یوازې خر نه دی، دا زما د کور روزي ده. رحیم یوه ورله لور هم لرله. نوم یې عایشه و. عایشه به هر وخت د خر لپاره واښه او اوبه راوړي. هغه به ویل پلاره زموږ خر ډیر ښه دی، الله به یې مرسته وکړي. یوه ورځ د اوري سخت ګرمي وه. رحیم پر خر ډیر درند بار ایښی و، ځکه که بازار ته یې نه رسولی نو د کور لپاره به ډوډۍ نه وه. په نیمه لاره ناڅاپه خر ولوید. رحیم وارخطا شو. هغه کوشش وکړي چې خر پورته کړي، خو خر ډیر کمزوري شوی و. خلک راجمع شو. ځینو وخندل، ځینو وویل دا خو بدقسمته خر دی. رحیم سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه د خر سر په غېږ کې ونیو او ورو یې وویل ته مه پرېږده، ته زما یوازینۍ هیله یې. هماغه وخت یو سپین غیري بوډا راغی. هغه رحیم ته وویل زویه کله کله غریبي د انسان حوصله ازمایي، خو الله صبر کوونکي نه هیروي. رحیم خر کور ته یوړ. څو ورځې یې د خر خدمت وکړي. عایشه به هر وخت ورته اوبه او واښه راوړي. ورو ورو خر بیرته روغ شو. یوه ورځ د ښار یو شتمن سوداګر کلي ته راغی. کله چې یې خر ولید حیران شو. هغه وویل دا خر ډیر وفادار او طاقتور ښکاري، زه یې اخلم. رحیم باور نه کاوه. سوداګر د خر ښه قیمت وکړ. رحیم د هماغه پیسو نه کوچنی دکان خلاص کړ. د هغې ژوند ورو ورو بدل شو. یوه ورځ هماغه خلک چې به پرې خندل اوس ورته په احترام کتل. رحیم مسکی شو او ویې ویل خلک یوازې د نن حالت ویني، خو الله د سبا دروازې هم خلاصوي. سبق: هیڅکله په غریب، کمزوري یا بدقسمته انسان مه خاندي، ځکه د صبر وروسته خوشحالي خامخا راځي.